بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ زموږ اکټیویټیز په روزانه بیس باندې. نن به موږ د خیر سره راغلی یو ګولیګرام ته. په ګولیګرام کې د سوات یو مضافاتي علاقه ده او د دې نوم د ګولیګرام قدیم کلی دی ده او تاسو ته به د نوم پته لګي. دلته موږ راغلی یو. دلته به اوس د خیر سره موږ سروې شروع کوو. نو د سروې نه مخکې موږ به اوس دا باونډریز چې دي دا به کلیر کوو او د هغې نه بعد به موږ مشین لګوو او تاسو ته بیا زمونږ چې کوم سروې شروع شي او د ختمېدو پورې به تاسو زمونږ سره اوسېږئ او تاسو زمونږ د اکټیویټیز به ګورئ. نو دا زمونږ سایټ دی، دا کوم چې موږ ته مخامخ بالکل ښکاري، موږ ورته په دې سپاټ باندې ولاړ یو. موږ دا سروې د خیر سره شروع کړې ده، ماشین یې ورته فټ کړی دی. زمونږ سروې د خیر سره ختمه شوه. زمونږ ټیم چې دی هغه را واپس شو. سروې ختمه شوه د خیر او څنګه پوینټونه څنګه ولګول؟ پوینټونه ښه زبردست ولګېدل. نو پوینټونه زاړه او نوي څنګه وو؟ بالکل اکورېټ. بس ټیک شو د خیر. او کسان سټسفاید دي که نه؟ بالکل سټسفاید دي چې صحیح شو. راځئ جی، جزاک الله. د کار ختمېدو نه بعد رحمت الله چې هغه لګیا دی او ټول سامان چې دی هغه به اوس دی راغونډوي او هر څه به خپل خپل ځای ته رسوي چې په را روانه سروې کې انشاءالله بیا څه تکلیف نه وي. نو د هر یو څیز ډېر په دهان سره ساتل چې څه شیز بې ځایه نه شي. په فیلډ کې ډېر واړه واړه څیزونه په کار راځي، نو دې وجې نه هر څه په احتیاط باندې خپل خپل ځای ته رسول دي. نو موږ خپل ټول هر څه ځای ته ورسول. تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ.